السلام علیکم. د روغتیا په هیله مو 2 دقیقې خبر ته ښه راغلاست. د یونما نوي مرستیال د افغانستان بهرنیو چارو وزیر سره د بشري مرستو او پراختیایي پروژو په اړه خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي د یونما د نوي مرستیال او د بشري چارو همغږي کوونکي برونو لمارکي سره د پیژندنې ناسته کړې ده. یاد وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي په دې لیدنه کې برونو لمارکي د بشري مرستو د ښه مدیریت او اغیزمن تطبیق په اړه خپل نظرونه وړاندې کړي دي. ځینې بهرنۍ کړۍ هڅه کوي ځوانان او کادرونه د درملو په نوم په نشه یي توکو روږدي کړي. د امیر روغتیا وزارت د خوړو او درملو مرستیال مولوي حمدالله زاهد وایي ځینې بهرنۍ کړۍ هڅه کوي چې د هیواد ځوانان، لوستي کسان او مسلکي کادرونه د درملو او ګولیو په نوم په نشه یي کیمیاوي توکو روږدي کړي. افغانستان او قرغیزستان د سوداګرۍ شورا پر جوړېدو هوکړه کړې ده. قرغیزستان په پلازمینه بیشکک کې د افغان قرغیز سوداګریز فورم د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ شورا د جوړېدو په موخه هوکړه لیک لاسلیک شوی چې موخه یې د سوداګرو ترمنځ د مستقیم اړیکو پیاوړتیا، د ګډو اقتصادي نوښتونو همغږي او د اقتصادي پروژو پراختیا ښودل شوې ده. د امیر روغتیا وزارت وايي په تیرو 4 کلونو کې د نشه یي توکو د روږدو کسانو شمیر د پام وړ راکم شوی. د امیر روغتیا وزارت مسؤلینو د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې او عامه پوهاوي په موخه جوړې شوې غونډې کې ویلي په تیرو 4 کلونو کې په هیواد کې پر نشه یي توکو د روږدو کسانو شمیر د پام وړ کم شوی دی. او کراچۍ کې د رینجرز پر مرکز موټر بم برید جماعت الاحرار مسؤلیت ومنه. د پاکستان د کراچۍ ښار په ګلستان جوهر سیمه کې وسلوالو د رینجرز نیمه پوځي ځواکونو پر ایالتي مرکز موټر بم برید کړی او ورپسې له امنیتي ځواکونو سره نښته کړې ده. د دې برید مسؤلیت جماعت الاحرار ډلې منلی دی. دا 2 دقیقې خبر تر بیا د الله په امان.